बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तासु बखैर खुशहाल भाई नन वर्डप्रेस की बा पेजेस जोड़ो और मेन्यू बा क्रिएट को दागी न मख की वर्डप्रेस को लाविदो न मख की बा दा शे जरूरी दे چې کله هم تاسو वर्डप्रेस को لاوهی دا ډیشبورډ ته ورځي نو زم په تاسو کو لاوهی په زم کې چې کوم اپاچی مې سې کول د دوان بس سره خامخا سٹارټ وي دا زموږ سره ورډپریس ډیشبورډ دی په دې کې زموږ سره مختلف سیکشن دي څنګه چې مو وایي چې موږ پیجز او مینیو به کریټ کوو اول لازم چې پیجز به څنګه کریټ کیږي خا دا غي نه مخکې زدا ځکه ویب سایټ ته ویب سایټ باندې کوم د ګورم اوپن لینک نیو ټیب ماته په بل ټیب کې ماته په کولاو کې زما ویب سایټ باندې څنګه خرید زما سره سمپل ویب سایټ دی د ځکه زما سره پیجز سیکشن دی په پیجز سیکشن باندې کله جو کلیک کوم د ځکه کپرس کې زما سره پیجز کریټ شوی الریډي دلته کې به ما سره ډېر شي پیجز موجود دي خو فلحال زما سره چونکه فرش ورډپریس ته ما سره پیجز نشته دی زه به نیو پیجز کریټ کول غواړم اډ نیو پیج دا چې کوم تاسو دا یو ای ښکاری په دې باندې به موږ خپل پیج جوړو دا ځکه زما سره اډ ټایټل دی دا د پیج ټایټل په دې ځکه او دا ځکه د پیج چې کوم ډسکرپشن مو تاسو ویل شي یا تاسو ایمیجز اډ کول غواړئ یا بل څه اډ کول غواړئ نو هغه پرې تاسو اډ کولای شئ دا ځکه اډ ټایټل فلحال لپاره زو یو پیج نوم ورکوم چې هغه ته زویم چې اباوت اس د اباوت اس زما سره یو پیج شولو او دا ځکه ورکوم چې this is my about us page او دا ځکه زه پبلش کوم او دا پبلش شولو دا چې کوم ویب سایټ دی په دې کې فلحال زما سره څه شی نه ښکاري هیڅ هم نه ښکاري خو دا چې زه کله فرش ریلوډ کوم دا ځکه زما سره هغه اباوت اس ښکاره شو کوم چې اباوت اس ما جوړ کړو دا زما سره هغه پیج دی ټیک دی دا this is about us page دا قشان دی زه پکې دوه درې پیجز نور اډ کول غواړم دا ځکه اډ نیو پیج په دوباره باندې دی دا ځکه یو بل زه ورکوم کانټیکټ اس دا زما سره یو بل پیج دی او دې ته وایم چې it is contact us page for submitting form دا پبلش شولو دا زما سره ویب سایټ دی ریلوډ کا په دې ځکه به کانټیکټ اس ښکاره شي د دې نه علاوه دوه درې پیجز نور اډ کول غواړم هغې ته به زه ووایم چې دې ته به زه هوم ووایم که په دې کې څه لیکل کې او که نه کې دا ضروري ده ضروري څه دی ضروري دا دی چې په دې کې ټایټل ورکړي او دا پبلش کړي نو سره به پیج کریټ شي دا د دې ضروري کار دی دا ریلوډ کا دا ځکه هم زما څخه ښکاره شولو دغه شانتې زه یو بل اډ کوم هغې ته زه وایم چې مای پیج ورته وایم او یو بل اډ کوم یو ته مې مای پیج وي بل ته مې اور پیج وي دا هم پبلش دې ځکه زما سره که تاسو ګورئ دا ځکه دا به ریفریش شي به دا چې کوم زما سره پیجز ما کریټ کړل هغه پیجز الریډي په دې کې ښکاري دا ما سره مختلف پیجز د هر یو پیج هغه ټایټل هغه په دې کې شو کیږي ښه زه راځم ورډپریس ډیشبورډ ته واپس په دې باندې کله کلیک کړئ د ورډپریس ډیشبورډ ته به راشئ او د ځکه زما سره اپیرنس یو سیکشن دی په اپیرنس سیکشن کې زما سره یو مینیوز یو سیکشن دی د اپیرنس په اپیرنس کې زما سره مینیوز ده په مینیوز باندې کله کلیک کړئ د به موږ ته هغه مینیو ښکاره کړي یو مینیو به موږ ته شو کړي دا ځکه زه کریټ ا نیو مینیو وهم دا ځکه ما سره به مینیو به کریټ کېږي دا ځکه به زه مینیو خپل نیم ورکوم چې دته چې مینیو دا زما سره د مینیو نیم شولو دا ځکه کریټ مینیو دی به زما سره مینیو کریټ کړي ښه نو چې څنګه مینیو کله هم کریټ شي د دې مطلب دا دی که نه دا ځکه بیا تاسو ته به دا شیزونه ښکاره شي دا چې کوم هغه پیجز دی اور پیج دی مای پیج دی هوم کانټیکټ اس اباوت اس دا هغه پیجز دی کم پیجز چې اوس ما کریټ کړل دا پیجز به موږ په دې مینیو کې اډ کوو دا مینیو خو کریټ شول خو په دې مینیو کې به موږ خامخا پیجز کریټ کوو که فرض دې ته به زه ووایم دې ته به زه وایم چې پرایمري مینیو مطلب دا چې دا به اولنی مینیو چې کله هم د پرایمري بعد تا سلیکټ کړلو پرایمري مینیو نو په دې ځای کې به دغه مینیو ښکاري صحیح ده دا زه سیو کوم دا ما سیو کړلو نو دا ځای کې که دا ریلوډ کې
نو داسې کې به اوس ما سره هېڅ هم نه ښکاري. ولې نه ښکاري؟ ځکه چې زما سره کوم مین مینیو ده هغه پرایمري مینیو ده. چې پرایمري مینیو ده نو هغه په هغه ځای کې ښکاري. نو چونکې زما سره په مین مینیو کې ما پیجز نه دي ایډ کړي، په دې وجه هلته کې نه ښکاري. د دې لپاره به مونږ پیجز ایډ کوو. دویم چې اور پیج دی، مای پیج دی، ہوم دی، کانټیکټ اس دی، اباؤټ اس ټول مې پکې ایډ کړل. ایډ ټو مینیو دا زما سره ټول په دې کې به ایډ شي. دا که زه سیو کړم دا به اوس ما ته هله په هغه ځای کې ښکاري. دا ما سره هغه ویب سایټ دی، ریفریش کا دا ځای کې زما سره ښکاره شول. دا ځایونه دا زما سره هغه پیجز ښکاره شول. خو د دې زه یم چې د دې د ہوم دې خوا ته راوړم، د اور پیج خوا ته واړم، دا به څنګه اړوم؟ دا دقه شان دی څنګه چې دا ځای کې دا تاسو ته ښکاري اور پیج دی، مای پیج دی، ہوم دی. دا ہوم زه راخلم، دا زه بره کوم، دا مای پیج زه بره راخلم او دا ځای کې کانټیکټ اس اباؤټ اس دا زه دې خوا کوم. نو دا به څه چل کېږي دې ته ګورئ. سیو مینیو دا ضروري دی دا به سیو کړي. دا مې کله ووه نو ریلوډ دا هم دې خوا ته رالو او دا کانټیکټ اس دې خوا، اباؤټ اس دې خوا رالو. خو مای پیج دی، مای پیج کې زما سره هغه اور پیج رالو. اور پیج څنګه رالو؟ دا اور پیج ځکه رالو چې دې کې زما سره الریډي په دې کې زما سره اور پیجز کې زما سره دا سب آیټم دې کې لیکل سب آیټم دی. دا زما سره هغه یو مینیو ده، دا هغه سب مینیو ده. داسې ورته تاسو ویلی شئ لیکلی سب آیټم. نو دا ځکه دې دوج نه رالو. دا زموږ سره پیجز باقاعده کریټ شول. په دې پیجز مای اور پیج باندې کلیک کړئ، اور پیج به راشي. که په مای پیج باندې کلیک کړئ نو مای پیج به راشي. داخل کانټیکټ اس دی زما سره او اباؤټ اس دی. نن ویډیو لپاره دا پوره وه. انشاءالله ملایو په نوې ویډیو کې او ډېره مننه زما ویډیو کتلو لپاره. السلام علیکم.